بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. زمانگا استاسو درس دا په بابو مخارج الحروف کې هغه کې موږ څه شعرونه وویلې. نن به ان شاء الله 15 شعر نه زمانگا استاسو درس شروع کی. 15 14 ولسم 13 او 19 15 شعر کې وی والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. والنون من طرفه تحت جعلوا مخي پرون لام اوله واللام ادناها لمنتهاها دي وي والنون من طرفه تحت جعلوا يعني دغه نون هم طرف يعني طرف اللسان من طرفه والنون من طرفه لکه څنګه چې لام د طرف اللسان ادا کېده نون هم د طرف اللسان ادا کیږي. نو دلته لکه د سیده والنون من طرف اللسان تحت دا نون هم د طرف اللسان نه ده خود لام نه لږ ټیټ تحت جعلوا سمانا لام کې موږ تاسو ویلو لام کې ثنایا رباعي انیاب او ضواحک او نون کې بیا د ضواحک دخل تحت معنا باندې پوه شوي یعنی دا غینه لک ټیټ د کم ده کم اندازې نیسی طرف کې دي دواړه په طرف کې دي خدا د غینه ټیټ اندازه کې دا شوی یعنی لام د مخرج څخه لک کم سها دا هم مغز رسی کېږي ادا کېږي. والراء يدانيه لظهر أدخلوا او مدغه شان را هم ادا کیږي يدانيه د دې معنا دا ده چې دا د کوم ځای چې نون ادا شو کوم ځای چې نون ادا شو او مغه نه یعنی د نون سره نزدې خو فرق دا ده لظهر ادخلوا چې په دې کې د ژبې شا و مغص مخرج کنه مخرج کوم همدا شی ویلو را ادا کیږي د نون د مخرج نه خو البته په دې کې د ژبې شا دخیله ده دیم دا وایي چې والرا يدانيه دا را چې دینو مغز نه ادا کیږي چې کوم ځای نون ادا شوی ده خو لظهر ادخلوا نو د دې هغه په کې څنګه ده هغه په کې داخله ده څه ورته وایي د ژبې شا په کې دخيله ده يعني مطلب چې مخرج الراء قريب الى مخرج النون خو لظهر ادخلوا د را مخرج د نون مخرج سره بالکل قریب ده یو ځای ده خو فرق د نون سره دا ده چې دې کې د ژبې شا داخله ده او هغه کې د ژبې شا داخله نه ده. والطاء دغه برج کوم ذک شو لام نون را دا طرفي حروف دي طرفية حروف دي او طرفية او ذلقية طرفية او ذلقية دیتا ویلې کیږي نه هغه حروف چې د ژبې د غاړې ادا کیږي طرف او ذلق دا دواړه مترادف کلمات دي والطاء والدال وتا منه ومن او دا شان طا دال او تا درې حروف دي منه دم دغه زینا دم دغه ژبې نه
طا دال او تا منه کې دا ضمیر راجع دم دغه ژبې ته ان دغه رأس اللسان خو ومن عليا الثنايا د پورتنیو ثنایا او غاښونو سره طا او دال او تا ادا کیږي د ژبې سر او د ثنایا علیا د غاښونو د بیخونو نه دی وی چې طا او دال او تا منه د همدی ژبې د سر نه خو من عليا الثنايا د ثنایا علیا د غاښونو نه صحیح شو خو یو خبره بله مولر د ثنایاو کې ډیر کار دی وایي والصفیر مستکن صفیر هم دغلته پراته دي صفیر کلی هم دا ده صفیر هم دلته اوسیږي مستکن دیم دلته والصفیر مستکن صفیر هم په دې ثنایاو کې دي منه ګورلته بیا منه کې بیا های ضمیر راجع ده چاته رأس اللسان ته ومن فوق ثنايا السفلى اغه ثنايا علياو او دا صفیر ثنايا سفلى دي موږ تاسو ویلو کنه د جبې سر د ثنايا سفلى د غاښونو شاته لګیدونه صحیح شو والضاء والذال وثا ضا ثا او ذال للعليا دا هم د ثنايا عليا نه دي ګوري طا دال تا هم ثنايا عليا ذا سين صاد صفير ثنايا سفلى او ضا ذال او ضا بیا ثنايا عليا یعنی دلته هم خبره کوي چې دا درې حروف هم د ثنايا عليا نه ادا کیږي نو طا دال تا دا نطعيه حروف دي صحیح شو ذا سين صاد صفیریه دا صفیریه حروف دي ته هم ویل کیږي او اصلیه ورته هم ویل کیږي نو د صفیر معنی هم تاسو ته شوی چې هغه تیز شپیلی په شان आवाज ده چې په دې حروفو کې پیدا کیږي او اصلیه په سین سره ګوره صاد سره نه اصلیه په سین سره دا د ژبې سوکې ته ویل کیږي نو ورپسې والضاء والذال وثا للعليا دا لثویه حروف دي څه شی لثویه او لثمی تاسو ته ویلو چې وری وته ویل کیږي آخر کې پاتلسم شعر کې وایي من طرفیهما بل مخرج ته لاړه من طرفیهما ومن بطن الشفه د دواړو من طرفیهما ومن بطن الشفه یعنی د جبې د سر او د ثنايا عليا د غاښونو طرفونو نه د غاړو نه من طرفیهما ومن بطن الشفه او د جبې د شونډې د منځ نه بطن خو پیژنئ د بطن معنا دا خېټه او دا تاسو ما وخت کې ول ځینې کتابونو کې ما تاسو ولې ته لاندینی شونډې منځ یا برنی شونډې منځ خو ځینې کتابونو کې دا منځ په بطن سره تعبیر شوی دلته دا خبره کوي ومن بطن الشفه یعنی ګیډه د شفت کې یا په منځ د شفت کې دې کې چې دلته څه شی ده فلفا دلته څه ده فا ده د ثنايا عليا د غاښونو د غاړې او د لاندینی شونډې د منځ نه هلته څه شی پروت ده فا پروت ده مع اطراف الثنايا المشرفه سره د اطراف کنارو ته ویل کیږي غاړو ته ویل کیږي د ثنايا عليا د غاړو نه دا د کنارو او دا خبره ما تاسو په هغه وخت سره هم کړې وه چې دا غاښونه سرونه نه دي موږ دې سره د غاښونو د سرونو خبره کوو ځینې وایي چې دا د غاښونو سرونه نه دي بلکې دا چې ورسره لګېږي دا ځایونه لګېږي دې ته کنارې یا غاړه ورته ویلی کېږي صحیح شو نو دا بهرحال د الفاظو هغه ده نور پکې څه خاص علمي خبره پکې څه نشته نو د سرونو ورته یاد کړئ که د سرونو غاړې ورته یاد کړئ څه خبره نشته مشرفه به معنی علیا ثنایا المشرفه یعنی ثنایا علیا نه د فا مخرج هم وشو للشفتين الواو باء ميم وزرازو شفتين ته په دواړو شونډو کې یو وایو پکې واو ده بل با ده او بل میم ده
شفت کې څو مخرجونه وو؟ شفت کې څو مخرجونه وو؟ علماء کې اختلاف راغی. شفت کې څو مخرجونه وو؟ آفرین. دو مخارج سلور حروف. دو مخارج سلور حروف. شفت یو اصل ده کنه ده؟ اصل ده. په دې اصل کې څو مخرج دي؟ څو حروف نه ادا کیږي؟ صحیح شو؟ اوس اتفاق راغی. للشفتین دلته د شفتین خبره کیږي. للشفتین د دواړو شونډو نه ادا کیدونکي حروف درې دي. ځکه د شفت والا حرف فا واخو مخې تیره شوه من بطن الشفا، هغه د فا قضیه ختمه شوه. دلته وی واو باء میمو. نو د اصل په لحاظ سره خو دام شفت والا ده کنه. نو د شفتینو نه واو ادا کیږي انضمام شفتین د دواړو شونډو د راغونډولو نه، او با او میم ادا کیږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. البته دا یو ځای کېدلو کې با کې بعد شونډې کومه حصه یو ځای کېږي؟ لمده حصه. نو ځکه ورته بحري وي. او میم کې د شونډې وچه حصه ځکه ورته بري وي. مثلا داسې فکر وکړئ دا شونډې دي، کله چې با ادا کېږي دا داسې لمده په لمده لګېږي اب اب اب، او کله چې میم ادا کېږي بیا دا داسې راځي ام ام ام. صحیح شو؟ اب ام. نو دلته په میم کې بیا چې د شونډې وچه حصه لګي ځکه ورته بیا شی وي بري وي. اخرنی مخرج دا وي وغنة. ولسم نمبر مخرج د غنې دی مخرجها الخیشوم، چې د هغې مخرج او د هغې محل د خروج او ځای چې دی نو هغه خیشوم ده. نو خیشوم اوس کم ځای ده؟ خیشوم د پوزې هغه شپېلی ده، د پوزې شپېلی چې کم خولې طرف ته پکې کومه لاره چې شوې ده. کله کله انسان اوبه څښي یا څه خوراک کوي نو ځینې حالاتو کې وټوخېږي او پرنجې راشي نو د خولې اوبه د پوزې د لارې راوځي. صحیح ده که نه؟ او انسان باندې ډېر بد هم لګېږي ځکه دغه ساحه انتهایي نازکه ساحه ده. دومره نازکه ساحه ده چې لاس او بل خو لا پرېږده حتی اوبه هم نشي برداشت کولی. چې کله تاسو د اودس کې د مزمزې او د استنشاق په صورت کې کله تاسو پوزې ته اوبه کش کوئ او دغه خیشوم ته ورسېږي دومره تریخ وي چې سړي وچ اوښکې راوبهیږي. دغه ساحه ته خیشوم ویلی کېږي. دا انتهایي نازکه ده. نو الله تبارک وتعالی د دغې خیشوم د ساحې د حفاظت دپاره لوی پرده پرې راځوړنده کړې ده د پوزې په شکل باندې. دغه پوزې په دې کې نو څه خاص دا د هغې د حفاظت دپاره سرنګ جوړ شوی دی او یا په منځ کې دننه د ویښتو په شکل باندې سیمې خاردار ورته الله تعالی لګولی دی تر څو دغه ساحې ته څوک دا ساحه ممنوعه ده. کوم ساحه چې منع یي که نه نو هغې خلک سیمې خاردار لګوي که نه الله تعالی ورته د ویښتو په شکل باندې سیمې خاردار دننه پوزه کې پیدا کړی بیرون هم نه دي راوتلي او کوم دانه که راوځي نو هغه د هغې علاج پکار ده. داسې هم نه ده پکار چې راوتي که نه ځینې خلک د ځان د صفایي خیال نه ساتي دا خبره نه ده. دا د هغې د حفاظت دپاره دي خو چې کوم دانه کږه وږه شو خو بیا پرې کول پکار یي که نه. نو دا ځکه چې دا انتها دغه مهمه ساحه د الله تعالی د هغې حفاظت کوي. او بیا د دغو د سیمې خاردار نه اخواته الله تعالی داسې یو مایع پیدا کړې ده چې دغه مایع د هغه حشراتو دپاره چې د پوزې د ننوتلو هڅه وکړي دا د هغې دپاره زهر دی ننوتلی نه شي. نو بیرته کوم یو ورننوته همدغې اوبو کې غورځېږي مړ کېږي خو هغه هدفي ځای ته نه رسېږي چې انسان ته شی وشي. یعنې سړی الله تعالی د خلقت ته سړی متوجه شي چې د دومره دغه مایع موږ تاسو د ډېر په سپږه باندې ورته ګورو که نه لکه یو چا ماشوم چې هغه شي خلک هغې ته وایي ګړنګن ماشوم ده وایي یعنې خاندي ورپورې. او دا مایع که چېرته دا وچه شي د انسان دا ژوند به تریخ شي. کله کله زکام کې داسې کېږي که نه دماغ مې بند دي نو دماغ بند نه هغه دماغ وچ شوی بیا د هغې دپاره یو ډاکټر ته ځو بل ډاکټر چې زما د دماغ غوړ شي بیا ته غوړ پکې پیدا شي. دا الله تعالی مفت تاسو ته پیدا کوي ولاکه ډاکټر په کروڑونو کې هم پیدا کړي.
دا مایع دي او الله تبارک وتعالى د څه شکل باندې پیدا کوي کله چې ماشوم وینو ماشوم خود په دې خبر باندې نه پويږي نو هغه ته الله تعالی وخت د مایع ډیر چې ماشوم دا ذهن چې دینو بند ځکه هغه نشي ول چې ما پوزه بنده ده اغلی نو چې کله انسان ورو غټیږي دغه مایع هضم بیا کیږي بیا کنټرول حالات نه د سمال ته ضرورت نه بل چې ماشومان دخل چا دلته سمال ټومبلې کنه چا دلته ورته چې دا شی دا وجه ده چې هغه دومره ورته ضرورت لري نو انسان چې غټیږي نو دې ضرورت هم کیږي کمی بار حال دا اضافي معلوماتو دا ځان سره چته هم پکار شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين